اشنا که ولاړې نو کښېنه ځکه چې حیرانېدو خبره ده. دی څه لیکلي دي زه تا سره مینه لرم، دلته یې څه لیکلي دي میں تم سے پیار کرتا ہوں. لکه انګلیش کې چې خلک وایي آی لو یو، دا آی لو یو ټکي په 300 ژبو کې دلته لیکل شوي دي او د غر د پاسه دا شی لګو دا ټیلونه لګولي 300 ژبو باندې دا لیکلي دي او دنیا د کتو ته راځي. هرې خواته د مینې خبرې اترې وي نو موږ هم پکې ټرایو که چې زه چېرته کار به سم شي خو الله کې واښه هم موږ ته واچول. لاړم تی اشنا او دلته د دې دیوال کتو ته خلک راځي نو بیا دلته هوټل ریسټورنټ او میټرو ټرینونه او ټیکسین بله روزګار یې ترې اخیستی. چل څه دی وروره په کیسه هم پوه یم. پیرس ښار کې دا ځای ډېر په اوچته دی، پخوا به چېرته غر اوس خو غرونه مرونه پکې نشته، د آبادۍ نه دي. یو پارک یې جوړ کړی وړکۍ غونته او بیا یو دیوال باندې دلته به یو داستان هم چېرته د مینې تیر شوي. خیر په دغه خاوره مینه څه کوي خو دغلته بس یو کیسه شوې ده. نو دا پاس عکس یې چې پې لګولی دی او بیا ټیلونه ولګول او په 300 ژبو کې دغه شی پې ولیکل چې کوم ما ولویلې د مینې ټکي یې پې ولیکلو چې هغې کې په پښتو اردو کې او داسې بس حساب وله کوي نو 300 ژبو کې لیکلي. نو زما په خیال چې دا به د دنیا په یو کنج کې په یو ملک هم داسې نه شوي لکه ناشنا شی دی که نه، دې ته څه ضرورت و. خو بس یو لوبه ده جوړه کړې د سیلګري رامات کړي، د دې مخې ته خلک راځي هغه جایز رشته یو که ناجایز رشته یو وروره ټول بس یو بل سره کړپ کړوپې تصویرانې ویډیوګانې او د مخې ته یو بل سره د مینې وعدې کوي او ګوره مینه لرې لرې په دوربین کې هم دلته نه ښکاري. دا بلا خلک راغلي خپل فیملی سره د ملګرو سره او څوک پکې زموږ غونته خوشي تشي هم راغلي دي. پارک هم پرې راډک کړی دی او د ده نه چې بیا بار وځي نو دې دپاره دلته دا زه چې چېرته روان یم دا ټول ځمکې لاندې میټرو ده. میټروګانې شنګ او شونګ ټیکسیانو کې خلک راځي، دلته بسونو کې راځي، ټرینونو کې راځي. هلکه څه چل دی هغه دیوال ته ځو. نو اوس دا فارموله هسې نه چې تاسو استعمال نه کوئ چې بل وزم وروره په دیوالونو ټیلونه لګولي او دا به م لیکلي وال به م خوړلي ځکه چې هلته خو دا شی نه کېږي او دلته دا هر څه جایز دي. نو موږ هم پکې دلته د مینې څه کوشش وکړو وکړو خو بس خوند یې ونه کړو. منظر وکړي که چې واښه نه چې لاړ به شو دنه ولې چې څنګه ماحول یې هغسې انسان به جوړېږي. نو ګر چاپېر هم دغه ټکي ولیدو هم په 300 ژبو کې نو زمونږ یې متړه وکړو او بس وروره ډېر ښایسته ځایونه دي. مخکې راته ښیم چې دلته د هوټلو ریسټورنټ دا هم ریسټورنټ دی ګوره خو بند دی ځکه چې زه لږ بې وخته تېرېدم په دې لاره او دلته بیا مازدیګر کې ډېر رش دغه ټول ځای ډکي دا کورسۍ مرسو کې بیا ځایونه نه او دا خلک راغلي ساتي هغه یو دیوال کتو ته ښایسته ریسټورنټ سیسټم یې وله جوړ کړی دی، خلکو ته خپل روزګار ورکړی دی او دغه یو جمله یې لیکلې ده. نو ډېره ښه فارموله ده، دوی کولی شي آزاد خیاله خلک دي. موږ که دا ټکي ولیکلو وروره موږ سره چې موبایل کې د دې ټکي میسج ګیر شي که نه هم خیر نه او دوی په دیوال لیکلی نر بچو او هم په 300 ژبو کې. نو په یو ځای کې هم داسې نه دي شوي، واحد دا د پیرس ښار کې دي دا لیکلي او دا اوسني هم نه دي، ډېر پخواني او لیکل یې هغه کمپیوټري نه دي کړي، په لاس او په قلم یې کړي. نو ډېر یو ملنګي ځای دی خلکو ته راځي. اوري د ریسټورنټ والا هم څه ښایسته خواري کړې ده، پلاستیکي ګلونو نه ډېر ښایسته ډیکوریشن کار اخیستی دی او داسې چې ورپسې مخکې لاړ شي که نه د دواړو لاسو ته ریسټورنټ دي دا دومره مخلوق صرف د دیوال کتو ته راغلی. نو اشنا څنګه معلومات مې درکو کمنټس ته راځه ما بچې شابه.